د پوځ یا افغانۍ باره کې چې په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات چلیږي چې هغه په فرانس کې وژل شوې ده او داسې ویل کېږي چې هغه خپلو نږدو کسانو وژلې. نو دوستانو دغه خبر کې حقیقت څومره دی؟ آیا دغه رښتیا وژل شوې ده او که نه؟ دا ټول معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوو. دې دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، پوځ یا افغانۍ چې د ډېر وخت نه په ټیک ټاک باندې راتله، ډېره زیاته بې حیایي، ډېره زیاته فحاشي د هغې مطلب او خورونه به یې چې د پښتنو نوم یې شرمولی دی. نو اوس مهال چې د هغې کله د مرګ خبر خور شو، نو ډېرو زیاتو خلکو په دې باندې خوشحالي څرګندوله چې ګینې دا ډېر زیات ښه کار وشو. خو بله لخته په دې ورځو کې د هغې یو ویډیو په سوشل میډیا راغله چې هغه پکې د دغه خبرې اقرار کوي او وایي چې ګینې زه ژوندی یم. کوم کسانو چې زما په مرګ باندې خوشحالي څرګنده کړې، نو ویل یې چې هغوی دې بیرته خفه شي ځکه چې زه ژوندی یم. یعنې د دې نه دا معلومه شوه چې هغه ژوندی ده، هېڅ څه داسې مسله ورته نه ده پېښه شوې. خلکو ته هم پکار دي چې کله هم په سوشل میډیا باندې یو خبر خوروي، نو پکار ده چې اول د هغې ښه صحیح تحقیق وکړي، د هغې نه پس هغه خبر هغه ویډیو خوره کړي. ډېره مننه.